بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان امید لرم چې روغ جوړ به او د ژوند په مزو کې به ملګرو د یو څو ورځو نه سوشل میډیا باندې یو تصویر هغه شیر کیږي. خو ټول نه مخکې زه تاسو ته دا وایم چې نجیب حافظ هغه تاسو ټول چې کوم دی زمانه ډیره ښه پیژنئ چې څه قسم ویډیو جوړی، څه قسمه د جیری سره چې هغه څه قسم حرکت کوي، نو هغه به هم تاسو کتلی وي. یعنی داسې پهاش په زول حرکت کوي چې هغه زه تاسو ته داسې د ویډیو د هغې شته چې زه تاسو ته هغه ښودی هم نشم. بلکې مونږ وګورو کله چې د افغانستان او د پاکستان لږه معمولي مسله راشي نو په هغې کې هم راوځي او داسې څه بکواس یو سایډ ته وکړي چې هغه هم د خلکو توجه بند شي او هغې کې کوم دی هم خلک لګیا شي په یو بل پسې قیسې شروع کړي. خو د هغې نه پس که مونږ وګورو نن سبا چې کوم یو تصویر هغه چې کوم دی په سوشل میډیا باندې خاص طور فیسبوک باندې هغه چلیږي، په هغې کې چې کوم دی یو جینۍ هغه د یو هلک سره چې کوم دی وي تاسو کتی شئ. یعنې زه پې نور تفصیل سره خبره کول نه غواړم، خو د دې کوم حقیقت چې دی هغه زه نن تاسو ته ښیم چې آیا واقعي داسې چل شوی دی. که مونږ وګورو په دې کې څه شک نشته چې نجیب حافظ د چا سره یا ویډیو نه جوړوي یا داسې بل څه نه کوي. تاسو ښه پوهېږئ زه څه ویل غواړم. خو که مونږ راشو دې تصویر طرف ته، نو تصویر چې کوم دی هغه د انډین اکټر چې کوم دی وایرل شوی دی. پوره معلومات هغه ماته چې کوم دی هم حاصل کړي دي، په نیټ باندې هم ما تصویر سرچ کړی دی. دې علاوه فیسبوک باندې په هر څه باندې. نو که مونږ وګورو نجیب حافظ دا تصویر هغه نه دی. بل طرف ته زه به تاسو ته دا ویم نن سبا چې کوم ماسټر علي حیدر شو، دې نه علاوه نور احسا شو، اسماعیل خلا شو، د هغو کوم تصویران چې په سوشل میډیا چلیږي او خلک ورله کوم رنګ ورکوي، نو هغه به هم تاسو ته پته وي. خو که زه ویم چې یو کس په پرده کې وي د هغې تصویر وایرل شي او بیا خلک داسې چل کوي، نو دا ډیره زیاته غلطه کوي. خو چې یو کس هغه په خپله دا غواړي چې زما تصویر وایرل شي او هغه خلک بیا وایرل کوي، نو دا ډیر زیات ښه کوي. که د نجیب حافظ تصویر چرته هم وایرل شي او که څوک یې شیر کوي نو ښه ورسره کوي، ځکه چې هغه چې کم حرکت کوي، یعنی د دې چې کم شوګانې به کېدې، کم بډیز نجیبه شو چې دې شروع کړ بیا به په هغې کې کم بکواس دی کو. یعنی که تاسو ته یاد وي د علي شامور او علي شی راوستي وو، په هغې کې یو پروګرام و، په هغې کې چې کمې خبرې یعنی وایي مرغۍ راله او داسې قیسې کولې، تاسو به کتلي وي. یعنی هغې کې چې کومه قصه کوله، دین علاوه داسې مختلف تصویر چې یو کس په حاشي خوری او ته راولي هغه خپلې شو ته د خلکو ته هغه څه پیغام د خلکو ته ورکوي چې ما داسې سټار راوستی دی چې هغه خلکو ته داسې قسمه خبرې کوي او بیا یې ته راولي په پروګرامونو کې هغه کښېني. نو ډېر زیات حرکتونه هغه غلط دي، مکمل غلط دي. زمونږ کوم پښتانه ورونه چې دي هغه خیر که سپورټر وي، خو مخالفت یې هم ډېر زیات خلک هغه کوي. نو دغه تصویر باره کې ویډیو و هغه هم تاسو سره شریک کړه چې آیا کوم تصویر چې وایرل شوی دی د هغې حقیقت هغه څه دی. نو امید لرم ویډیو به مو خوښه شوي. که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نوي یې چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره. انشاءالله بله ویډیو کې به ملاویږو. د نن دپاره دا کافي وه. د الله په امان.